بسم الله الرحمن الرحیم. د معارف تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال یم چې یو ځل بیا یوه بله برنامه د ریاضي تاسو ځانو ته تقدیموو. د مخکې له هر څه غواړم لاند معلومات تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوست تاسو ځانو ته معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې ګران دوستانو موږ د مجانبو یعنی په هکله چې په عمومي ډول درې ډوله مجانب لرو، عمودي مجانب، افقي مجانب او مایل مجانب چې هغه هم په عمومي ډول وویل او ګرافونه ورته رسم کړل. د نن درس ګران دوستانو د 12 صنف د 110 او 111 صفحې د 12 صنف د کتاب چې هغه د هوموګرافیک تابعګانو ګراف ده چې هوموګرافیک تابع به څه رقم تابع وي، ګراف به څه رقم رسمیږي، آیا مجانبونه هوموګرافیک تابع لري که نه لري، کوم مجانبونه لري. دا د موږ ګران دوستانو نننی درس ده. متوجه اوسئ د 110 صفحې د 12 صنف کتاب د هوموګرافیک تابعګانو ګراف. کومه تابع ته هوموګرافیک ګران دوستانو وایي؟ هغه توابع چې دغه شکل ولري. کوم شکل؟ اف ایکس مساوي کیږي ای ایکس مثبت بی پر سی ایکس مثبت ډي، ای ایکس مثبت بی پر سی ایکس مثبت ډي، یعنی د تقسیم په حالت کې ده. دلته ایکس متحول ده او توان یې یو ده. یعنی په عمومي ډول که چیرته دا یوه تابع په نظر کې ونیسو، دا هم ګران دوستان اوله درجه ده، یعنی توان یو ده او د مخرج د متحول توان هم درجه یو ده. یعنی د تقسیم په حالت کې وي او د متحول توانونه چې یو وي، دغه رقم حالت ته ګران دوستانو یا داسې تابع ته هوموګرافیک تابع وایي. دلته که چیرته د ایکس توان لوړ کیږي هغې ته هوموګرافیک تابع نشو ویلی. یعنی عمومي ډول یې همدغه ده چې د ایکس توان باید یو وي په صورت او مخرج کې او شکل څه رقم وي. د هوموګرافیک تابع ای ایکس مثبت بی چې بی دلته ثابت عدد ده پر سی ایکس مثبت ډي، دلته A او B ثابت عدد دی، X ورته متحول ویلی شو، X متحول ده، په مخرج کې سیم ثابت عدد ده او D ثابت عدد ده، X متحول ده. یعنی کومه تابع چې دغه شکل د AX مثبت B پر CX مثبت D لري او د متحول توانونه تاسو په صورت او مخرج کې ګورئ چې د متحول توان یو ده، په صورت کې هم د متحول توان یو ده، په مخرج کې هم په دې خاطر چې هر متحول توان موجود نه وي توان یو ده. داسې حالت ته د هوموګرافیک تابع په نامه یادیږي. دغه حالت چې ای ایکس مثبت بی پر سی ایکس مثبت ډي، یعنی د متحول توان صورت او مخرج به مقایسه کوئ، پرتله کوئ به چې توانون د متحول یو وي، داسې تابع ته هوموګرافیک تابع ویل کیږي. دلته ګران دوستانو یوه ښه او مهمه خبر ده. که چیرته دغه په مخرج کې سی چې ثابت عدد ده خلاف د صفر وي، یعنی یو عدد وي، خدای وکړي که منفي عدد وي، کسري عدد وي، مثبت عدد وي، هر رقم عدد وي، یعنی خلاف د صفر وي، بیا همدغه تابع دوه مجانبه لري. څو مجانبه لري؟ دوه مجانبه لري، عمودي او افقي مجانب. یعنی دلته دغه د سی په هکله چې په مخرج کې د ګران دوستانو که چیرته سی صفر شه، که سی څه شي؟ صفر شي، بیا مجانب ګران دوستانو کیدای شي یو مجانب پیدا کړي. خو که چیرته دغه سی صفر نه وي، یو عدد وي، که سی صفر نه وي یو عدد وي، یعنی خلاف د صفر وي، بیا همدغه په عمومي دغه تابع دوه مجانبه لري. څو مجانبه لري؟ دوه مجانبه، یو افقي مجانب لري، یو عمودي. راځو ګران دوستانو تختې ته متوجه اوسئ څنګه کولی شو د هوموګرافیک تابع که سی خلاف د صفر وي دوه مجانبه پیدا کوي. ګران دوستانو تاسو ته مې وویل عمومي ډول د هوموګرافیک تابعګانو اف د ایکس مساوي کیږي ای ایکس مثبت بی پر سی ایکس مثبت ډي. دغه عمومي ډول د هوموګرافیک تابعګانو ده او دا تابع ګران دوستانو تاسو ګورئ چې د تقسیم په حالت کې ده. ایکس متحول ده، ای او بی ثابت عدد دی، دلته په مخرج کې ایکس متحول ده، سی او ډي ثابت عدد دی. که چیرې د متحول توان په صورت او مخرج کې توانونه یو و، یعنی درجه یو و، دا هوموګرافیک ده. که د یو نه لوړیږي هغه هوموګرافیک نه ده. دغه سی چې په مخرج کې ده ګران دوستانو دا یو مهم حالت لري. که چیرته سی
چې یو ثابت عدد ده خلاف د صفر سره وي. څه وي؟ خلاف د صفر. معنی یې څه؟ یعنی دا یو عدد وي، داسې عدد وي چې صفر نه وي، یعنی دا سی صفر نه وي. که صفر شي خو دا اکس ختموي، یوازې ډي پاتې کېږي. خو موږ وایو که چېرته دغه سی خلاف د صفر وي، یعنی یو عدد وي، بیا دلته دا ګران دوستانو دوه دانې مجانبه لري. څو دانې مجانبه لري؟ دوه دانې مجانبه. یو افقي مجانب لري او بل عمودي مجانب لري. څو دانې مجانب یې پیدا کړل؟ دوه. یو افقي مجانب، بل عمودي مجانب. اوس راځو ګران دوستانو د افقي او عمودي مجانب د دې تابع به په نظر کې ونیسو. کله چې د یو تابع افقي مجانب پیدا کوئ، هغې تابع نه به تاسو لیمټ نیسئ او د متحول تقرب به لایه تناهي ته په نظر کې ونیسئ. یعنې ګران دوستانو د افقي مجانب لپاره څه کار کوم؟ په همدغه هوموګرافیک، دا خو هوموګرافیک تابع ده ګران دوستانو، هوموګرافیک تابع. غواړم تاسو ته وویل که چېرته دغه سی خلاف د صفر وي، دا دوه مجانبه لري، یو افقي مجانب او بل عمودي مجانب. اوس افقي مجانب یې څه رقم پیدا کوو؟ د همدغه اف اکس تابع نه به ته لیمټ ونیسئ. د اف اکس تابع نه څه شی به ونیسئ؟ لیمټ به ونیسئ او د متحول تقرب به لایه تناهي ته په نظر کې ونیسئ. اوس څه کار کوو ګران دوستانو؟ د اف اکس قیمت لیکم په نتیجه کې لیمټ چې اکس متقرب د لایه تناهي ته، اف اکس تابع قیمت ده ای اکس مثبت بی پر سی اکس مثبت دی. دا قیمت هم کېښوده. اوس که چېرته د اکس په ځای ته په صورت او مخرج کې لایه تناهي وضع کړې، څه کار به وشي؟ د اکس په ځای لایه تناهي دې وضع کړه. عدد په لایه تناهي کې ضرب که لایه تناهي، لایه تناهي جمع عدد لایه تناهي. په مخرج کې هم د اکس په ځای چې که لایه تناهي وضع کړې، عدد ضرب د لایه تناهي، لایه تناهي، لایه تناهي جمع عدد لایه تناهي. نه پوهېږئ چې یو مبهم حالت ده او دا باید د مبهم حالت نه وباسو. نو څه کار کوو؟ کله چې د متحول تقرب لایه تناهي ته کېږي، تاسو کولی شئ په صورت او مخرج کې د متحول لوړ توان مشترک ونیسئ. او یا بله طریقه یې دا ده چې د متحول لوړ توان په صورت او مخرج کې په نظر کې به په هغه څه شی کوئ ویشئ. اوس ګران دوستانو زه څه کار کوم؟ د ده لیمټ مقدار چې پیدا کوم تاسو متوجه اوسئ. په لیمټو کې موږ ویلي دي دا دوه طریقه لري ګران دوستانو. کولی شئ لوړ توان د متحول مشترک ونیسئ په صورت مخرج کې او یا یې وویشئ. یعنې داسې کار کوم لیمټ چې اکس متقرب د لایه تناهي ته، لوړ توان تاسو ګورئ اکس ته په صورت او مخرج کې، نو ټول حد په همغه اکس به وویشئ. په داسې حالت کې ای اکس اول حد ته تقسیم پر اکس په متحول ویشل کېږي، جمع دویم حد بی ده، بی به هم په اکس ویشئ، مخرج سی اکس تقسیم پر اکس مثبت دی پر چی شي؟ اکس، یعنی په متحول ویشو. اوس دوستانو د اختصار وړ ده دغه اکس به د اکس سره ختم شي. نو دلته لیکو په نتیجه کې لیمټ چې اکس متقرب د لایه تناهي ته په صورت کې پاتې کېږي ای جمع مثبت بی پر اکس او په مخرج کې دا اکس د اکس سره خلاصېږي پاتې کېږي سی مثبت دی پر چی شي؟ اکس. اوس ګران دوستانو څه کار کوو؟ بیرته په آخر کې دغه متقرب متحول چې شي ته تقرب کړی دا به په تابع کې وضع کوي. نو دلته به ولیکم ګران دوستانو، او یوه خبره هم په یاد وي چې په کله تقرب وضع کوئ حق نه لرئ لیمټ ولیکئ. نو دلته لیکم چې ای مثبت بی پر اکس، د اکس په ځای څه شی لرو؟ لایه تناهي. په مخرج کې سی مثبت دی پر اکس، دی پر لایه تناهي، د ځینه به مساوي شي. ای په خپله جمع عدد پر لایه تناهي که وویشئ نتیجه یې صفر ده. دلته هم سی خپله دی پر لایه تناهي صفر مساوي کېږي ای جمع صفر ای پر چی شي؟ پر سی. ګران دوستانو اوس متوجه اوسئ، همدغه قیمت چې وای مساوي کېږي ای پر سی، دغه قیمت دا ګران دوستانو د همدغه هوموګرافیک افقي مجانب ده. څه شی ده؟ د همدغه د هوموګرافیک چې ایکس مثبت بی پر ایکس مثبت ډي عمومي شکل ده، هوموګرافیک ده، همدغه قیمت افقي مجانب ده. کوم قیمت؟ ای پر سی. یعنی دغه د ایکس ضریب چې ای ده
او په مخرج کې د یک ضریب چې سی ده دا چې وویشئ افقي مجانب یې لاسته راځي افقي مجانب یې لاسته راځي. بل ګران دوستانو افقي مجانب هم ورته پیدا کوو عمودي مجانب پیدا کوو عمودي مجانب څه رقم پیدا کوو. په عمودي مجانب کې ګران دوستانو موږ ویلي وو چې د هغه تابع مخرج مساوي د صفر سره په نظر کې نیسو یعنی همدغه د اف اکس تابع چې هوموګرافیک تابع ده ای اکس مثبت بی پر سی اکس مثبت دی هوموګرافیک تابع د ته غواړې عمودي مجانب پیدا کړې څه کار کوي مخرج د صفر سره مساوي په نظر کې ونیسه تر هغو د اکس قیمت پیدا شي نو مخرج مساوي د صفر سره په نظر کې نیسي عمودي مجانب کې د ده مخرج څه ده سی اکس مثبت دی همدغه سی اکس مثبت دی مساوي د چی سره په نظر کې نیسو صفر سره ول د اکس قیمت پیدا شي عمودي مجانب کې همدغه عمل ده چې په دغه حالت کولی شي عمودي مجانب پیدا کړي. داسې نه ګران دوستانو لیکو چې سی اکس مساوي کېږي دا ډي به د مساواتو نه اخوا ته انتقال کوي مثبت ډي د اخوا ته چې ځي منفي ډي ته جوړېږي ولې علامه یې تغییر خوري. اوس څه کار کوو د اکس ضریب سی ده غواړو چې د اکس قیمت پیدا کړو ضریب به یې باید ختم کړئ اطراف په څه شي ویشو اطراف ګران دوستانو په سی باندې ویشو تر هغو د اکس قیمت پیدا شي نو سی اکس تقسیم پر سی مساوي کېږي منفي ډي پر څه شي سی دغه سی به د سی سره ختم شي نو بالاخره د اکس قیمت څو پیدا شه د اکس قیمت منفي ډي پر سی منفي ډي پر سی ګران دوستانو دغه قیمت چې تاسو وینئ کم قیمت د اکس مساوي کېږي منفي ډي پر سی دغه ګران دوستانو عمودي مجانب ده د کمې تابع د هوموګرافیک تابع یعنی په هوموګرافیک تابع کې چې شکل د ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي لري منفي ډي پر سی یعنی منفي ډي پر سی دا تقسیم پر دی دا عمودي مجانب ده او ای پر سی افقي مجانب ده یعنی ګران دوستانو عمومی حالت د یو هوموګرافیک تابع ای اکس مثبت بي پر سی اکس مثبت ډي ده کله چې ګران دوستانو د هوموګرافیک تابع کچیرې مخرج چې سی ده دغه خلاف د صفر وي یعنی یو عدد وي بیا همدغه هوموګرافیک تابع دوه دانې مجانب لري یو افقي مجانب لري یو عمودي مجانب لري افقي مجانب ته د همدغه هوموګرافیک تابع نه به له مټ ونیسئ تقرب لای تنهی ته وضع کړئ چې هغه قیمت ووځي ای پر سی دغه ای پر سی افقي مجانب ده او عمودي مجانب څه رقم پیدا کوو د هوموګرافیک تابع یا د هر تابع عمودي مجانب که تاسو پیدا کوئ مخرج مساوي د صفر سره ونیسئ مخرج مساوي د صفر سره ونیوه او منفي ډي پر سی پاتې شو چې دا عمودي مجانب ده. مایل مجانب په دې خاطر نه لري ګران دوستانو تاسو ته مې یو یاداشت درکړی و په مجانبو کې هر هغه تابع که افقي مجانب لري هغه مایل مجانب نه لري او هر هغه تابع که مایل مجانب لري بیا افقي مجانب نه لري نو دلته هوموګرافیک تابع افقي مجانب لري خو مایل مجانب نه لري افقي مجانب لري مایل نه لري. اوس ګران دوستانو څه کار کوم راځو یو مثال به په نظر کې ونیسو څنګه کولی شو یو هوموګرافیک تابع وي د هغې ګراف څنګه رسم کو متوجه اوسئ. اف اکس تابع چې یو هوموګرافیک تابع ده 2x منفي یو پر x منفي 3 هوموګرافیک تابع ده ګران دوستانو ولې موږ په هوموګرافیک تابع ته تشخیص لپاره څو شرطه لرو دوه حالته یو تقسیم په حالت کې وي د متحول توانونه یا درجې باید یو وي دلته متحول توان یو ده او پس مخرج کې د متحول توان یو ده هوموګرافیک ده د همدغه هوموګرافیک تابع ګراف رسم کړئ. د دې هوموګرافیک تابع ګراف ګران دوستانو موږ غواړو رسم کوو. د ګراف رسمولو لپاره څو مرحلې باید په نظر کې ونیسئ که هغه هوموګرافیک تابع وه څو مرحلې به وینئ. اول د هوموګرافیک تابع د تعریف ناحیه یا دومین به پیدا کړئ دا اوله مرحله کې. په دویمه مرحله کې ګران دوستانو افقي او عمودي مجانب پیدا کړئ 2 مرحلې شوې. په دریم مرحله کې به څه کار کوئ د ایکس او د وای محور د تقاطع ټکي به پیدا کړئ. په څلورمه مرحله کې بحراني ټکي به پیدا کړئ.
پنځمه مرحله کې څه شی کیږي؟ په پنځمه مرحله کې جدول جوړ کړئ او شپږمه مرحله کې ګراف رسمیږي. شپږ مرحلې دي. تاسو کولی شئ د یو هوموګرافیک تابع ګراف رسم کړئ. اول د تعریف ناحیه به پیدا کړئ، افقي عمودي مجانب پیدا کړئ. درېیمه مرحله کې د ایکس او د وای د محور د تقاطع ټکي پیدا کړئ. څلورمه مرحله کې بحراني ټکي چې مکسیمم پوینټ او مینیمم پوینټ د بحراني ټکي. پنځمه مرحله کې څه شی کوو؟ پنځمه مرحله کې جدول. شپږمه مرحله ګراف. اوس ګران دوستانو دا تابع شوه، خو هوموګرافیک تابع ده. زه غواړم د دې ګراف رسم کړم. نو اول کې څه کار کوم؟ اول د دې تابع ګران دوستانو په اوله مرحله کې زه غواړم د تعریف ناحیه پیدا کړم یا دومین ورته پیدا کړم. د همدغه اف ایکس یا د اف دومین څه رقم پیدا کړي؟ کله چې تابع کسري حالت وي د دومین لپاره مخرج خلاف د صفر سره به په نظر کې ونیسئ، د ایکس قیمت پیدا شي. زه لیکم ایکس منفي 3 مساوي د صفر سره ایکس مساوي کېږي 3. نو د همدغه اف تابع دومین یې دلته ډي مخفف ده، دومین د اف څه شی ده؟ ټول حقیقي عدات اخیستلی شي خو 3 نشي اخیستلی. یعنی د تعریف ساحیه د همدغه هوموګرافیک چې 2 ایکس منفي 1 پر ایکس منفي 3 ده ټول حقیقي عدات اخیستی شي خو 3 نشي اخیستی. دا دومین شه. دا اوله مرحله وه. دومین هم ورته پیدا که. دومین هم څه رقم پیدا که؟ همدغه 2 ایکس منفي 1 پر ایکس منفي 3 چې هوموګرافیک تابع ده. دا تابع دومین یا د تعریف ناحیه ټول حقیقي عدات اخیستی شي 3 نشي اخیستی. ښه ولې 3 نشي اخیستی؟ ګران دوستانو که چېرته په مخرج کې د ایکس په ځای 3 وضع کړئ، 3 نه 3 کم کړئ، صفر عدد پر صفر لا یتناهی. نو 3 نشي اخیستی. ټول حقیقي عدات اخلي، 3 نشي اخیستی. اوله مرحله ورته پیدا کړه. دویم مرحله کې ګران دوستانو څه کار کوو؟ افقي مجانب او عمودي مجانب پیدا کوو. عمودي مجانب. ښه ګران دوستانو په افقي مجانب کې د همدغه تابع نه زه څه کار کوم؟ د همدغه تابع نه زه لیمټ نیسم. یعنی په افقي مجانب کې اول به ونیسو ا افقي مجانب. افقي مجانب. په افقي مجانب کې د اف ایکس تابع نه به ته لیمټ ونیسئ او د متحول تقرب به لا یتناهي ته په نظر کې ونیسئ. دلته اوس څه کار کوو؟ لیکو لیمټ چې ایکس متقرب ده لا یتناهي ته د اف ایکس تابع قیمت کې ده. قیمت څو ده؟ قیمت د 2 ایکس منفي 1 په صورت کې ایکس منفي 3 په مخرج کې. کله چې تقرب وضع کوي د ایکس په ځای دلته وضع کړه لا یتناهي 2 ضرب د لا یتناهي لا یتناهي لا یتناهي جمع عدد منفي عدد لا یتناهي کېږي. په مخرج کې د ایکس په ځای لا یتناهي منفي عدد لا یتناهي. ښه شکل د لا یتناهي پر لا یتناهي ونیوه. تاسو ګران دوستانو دغه لیمټ چې لا یتناهي پر لا یتناهي شکل لري مختلفې طریقې د کولی شئ لیمټ پیدا کړئ. یو طریقه یې دا ده چې د متحول لوړ توان په صورت او مخرج کې ونیسئ، یا د متحول لوړ توان په نظر کې ونیسئ، ټوله تابع په هغه وبیشئ. درېیمه مرحله داسې ده وایي که چېرته یو تابع لیمټ لا یتناهي پر لا یتناهي شکل نیسي 3 حالته دي. وګورئ که چېرته د متحول لوړ توان په صورت کې و ځواب لا یتناهي ده، که د متحول لوړ توان په مخرج کې و ځواب صفر ده، او په صورت او مخرج کې به دغه ضریبونه ونیسئ. اوس تاسو ګورئ دلته ګران دوستانو زه به ساده طریقه باید د تابع په نظر کې ونیسم. دلته تقرب لا یتناهي ته یې کړی شکل د لا یتناهي پر لا یتناهي ونیو. زه ساده حلومه. څه رقم یې حلوم؟ وایم د متحول لوړ توان په صورت کې څو ده؟ ته وایه ایکس ده او توان یې یو ده. په مخرج کې د متحول توان څو ده؟ توان یې یو ده. نو د صورت او د مخرج د متحول توانونه سره مساوي دي. کله چې په لیمټو شکل د لا یتناهي پر لا یتناهي کې د متحول توانونه د صورت او مخرج مساوي وه ضریبونه یې ونیسه. ښه د صورت ضریب څو ده؟ د صورت ضریب د متحول البته 2 او د مخرج د متحول ضریب 1. 2 چې په 1 وویشي نو مساوي به شي د 2. دا ګران دوستانو څه شی ده؟ دا افقي مجانب ده. افقي مجانب. دا افقي مجانب شه. دغه وای مساوي کېږي 2. کوم مجانب شو؟ افقي مجانب. ښه عمودي مجانب پیدا کوو. بی به ولیکم عمودي مجانب. په عمودي مجانب کې ګران دوستانو څه کار کوو؟ په عمودي مجانب کې د تابع مخرج مساوي د صفر سره ونیسه. ښه موږ تابع ګران دوستانو لرو اف ایکس مساوي کېږي 2 ایکس منفي 1 پر ایکس منفي 3. هوموګرافیک تابع ده. زه غواړم د دې تابع عمودي مجانب پیدا کړم. څه کار کوم؟ مخرج مساوي د صفر سره ونیسه. مخرج څو ده؟ ایکس منفي 3 مساوي د صفر سره.
ښه د اکس قیمت چې پیدا کوي دغه منفي 3 اخوا د مساوات ته بوځم و هغه خوا ته چې وړو علامه یې تغییر خوري په نتیجه کې د اکس قیمت مساوي کیږي منفي 3 اخوا د مساوات ته ځي مثبت 3 جمع 0 3 نو د اکس قیمت څو شه د اکس قیمت 3 شه دغه ګران دوستانو څه ده عمودي مجانب ده عمودي مجانب دوه مجانب لري عمودي مجانب هم ورته پیدا کو افقي دا دویمه مرحله شوه په درېیمې مرحلې کې ګران دوستانو څه کار کوو په درېیمې مرحله کې د اکس او د وای همدغه اف اکس تابع چې دا ګران دوستانو 2 اکس منفي یوې پر اکس منفي 3 غواړو د اکس او د وای د تقاطع ټکي پیدا کړو یو ځل اکس مساوي د 0 سره په نظر کې نیسم اکس چې 0 شي نو دلته لیکو چې دا خو وای د ګران دوستانو اف اکس په ځای به زه وای ولیکم وای مساوي کیږي دلته د اکس په ځای 0 چې وضع کړم 2 ضرب د 0 0 منفي یو منفي یو دلته د اکس په ځای 0 منفي 3 منفي 3 نو د وای قیمت څو شه د وای قیمت 1 پر 3 دا یو ټکی پیدا شه یو ټکی چې اکس 0 ده وای څو ده 1 پر 3 دا یو ټکی پیدا کړه ګران دوستانو بل ځل څه کار کوو دا ځل اف اکس تابع چې مساوي کیږي 2 اکس منفي یوې پر اکس منفي 3 دا خو وای ده وای مساوي د 0 سره په نظر کې ونیسئ دا چې 0 شي مساوي کیږي دلته 2 اکس منفي یوې پر اکس منفي 3 ښه که چیرته طرفین او وسطین کو دا ګران دوستانو 2 اکس منفي یو ضرب د یو 2 اکس منفي یو مساوي کیږي 0 چې د هر عدد سره ضرب شي 0 منفي یو اخوا د مساوات ته وړي مثبت یو شي اطراف هم که په 2 وویشو نو بالاخره ګران دوستانو اکس مساوي کیږي 1 پر 2 دغه هم د اکس قیمت شه نو دا بل ټکی شه ګران دوستانو دا ټکی چې اکس 1 پر 2 ده وای څو ده 0 دا هم بل ټکی او د دې تابع ته ګران دوستانو د دې تابع که چیرته تاسو غواړئ بحراني ټکي پیدا کړئ څومه مرحله کیږي څلورمه مرحله کیږي بحراني ټکي پیدا کوم یعنی د همدغه تابع نه به څه شی ونیسئ د اف اکس تابع نه چې اف اکس تابع مساوي کیږي 2 اکس منفي یو پر اکس منفي 3 د دې نه به اول مشتق ونیسئ یعنی بحراني ټکي پیدا کوئ یعنی مکزیمم پوینټ او مینیمم پوینټ او دغه نه وروسته جدول ورته پیدا کوو او دغه نه وروسته ګراف په دې چې ګران دوستانو د برنامې وخت کم ده او موږ ونه شو کولی دا سوال مکمل حل کو پاتې که ګران دوستانو تاسو کولی شئ پاتې چې د دې بحراني ټکي یعنې اول مشتق واخلئ بیا یې دویم مشتق واخلئ جدول ورته جوړ کړئ که تاسو ګران دوستانو کورنۍ دنده وي دا به ښه کار وي چې تاسو ځان سره دا سوال په یاداشت کړئ او حل یې کړئ او که چیرې ګران دوستانو انشاءالله که مشکل و بیا به انشاءالله په بله برنامه کې ګران دوستانو تکمیل کم دا سوال دوستانو دا وه نننۍ برنامه چې تاسو ځانو ته ما تقدیمه کړه تاسو کولی شئ خپل انتقادات پیشنهادات سوالونه په دغه شمیره چې خپل سکرین تلویزیون کې وینئ موږ سره شریک کړئ تر بلې تاسې په لوی پاک الله سپارم شپه ورځ مو په خیر کامیابه اوسئ